د صدونه د سیندونو خوا کې اوسو خو زمونږ فصلونه اوس هم په باران دي. د ښکلو شنو غرونو او د رنګونو ګلدرو قصه هم د ملکنډه شروع کیږي. که د سویلي پښتونخوا نه کوهستان، چترال او تر هندوکشه هم څوک سفر کوي، د ملکنډ جګې جګې څوکې به لکه د مینهناک کوربه همیشه نیغې ولاړې هرکلې کوي. په ملکنډ درګۍ کې مشته ملګرو ویل چې نیازه خانه راځه چې د غرونو په قطب اړخ د لا ښکلي ګلدرو نور سیل وکړو. داسې روانو او فیصلو شوه چې کومراډ بره دیر ته ځو. نو تاسو ته دې معلومه وي چې کومراډ د ملکنډ درګۍ نه څه کم 200 کیلومتره په شمالي اړخ آباد دی. غواړم چې د کومراډ ښایستونه په خپله هم ووینم او په تاسو ملګرو یې هم ووینم. نو راځئ ملګرو چې د کومراډ بره دیر فلور روانیږو. شرینګل ته را رسېدو سره سم د باران څاڅکي راګڼ شو. د باران څاڅکو راته د عثمان علي عثمان شعر را په زړه کړه. د پرېوتو دیوالونو شور رایاد شي، د باران څاڅکي چې ګڼ شي کور رایاد شي. په خپلو خیالونو کې ډوب وم چې ناڅاپه مې یو ماشوم په خپل غږ د خیالونو دنیا ورانه کړله. دا بلتو او د دې ځکه دا موسم دغه سیار کار وي کنه. نو تا خو ځان باندې چترې هم نه دی نیولې. چترې نشته د بارانه نه خوند اخلي. غریبي ده نو یاره. بس خدای دې زمونږ د غریبو ورځ ښه کړي او خدای دې په موږ راته وکړي. لاره که هر څومره ورانه وه ویجاړه وه، خو په هر لور ښایستونه وو، رنګونه وو، ګلونه وو او هغه ساده ماشومان چې د خپل را روان سبانه نه خبره وو، خو په خپلې جوړه شوې دنیا کې ښه خوشحاله وو. د ماښام سره سم د تل بازار ته راورسېدو. د کومراډ سیند ښه په زور او شور کې بهیږي، لمر په تورو غرونو پناه کیږي، د ماښام لړه راخورېږي. تیر اخر د شپې کومراډ ته راورسېدو. زموږ په شان بلا سیلګري د وطن د بېلابېلو سیمو نه راغلي دي. هر څوک د خپل استوګن په درک کې کمرې به میلاوي په څو ورکوي؟ 2500 نه واخله 3500 پورې ریټ چلیږي. که کومراډ هر څومره ښکلی دی، خو د لارې نه د هر چا زړه ستړی دی. ډېر خلک راغلي د سیل لپاره، موږ هم د سیل لپاره راغلي. یاره لارې خو ډېرې خرابې دي، ډېر مشکلات دي په لاره کې. روډونه تاسو احساس کې لکه د اسلام آبادو او د ایبټ آبادو دا کم روډونه د مریا روډونه چې کم تاسو کړي. مرې ښکلې نه دی، کومراډ چې څومره ښکلې دی نو داسې لکه مرې نه دی. او هغې داسې لارې سادې شوي دي، غټې غټې پلنې پلنې درې ګاډي پکې کراس کېږي. او په دې کې موږ رالو بس یو ګاډي لار ته پکې یو ګاډی به لږ انتظار کړي او دا بل ګاډی به مخکې راځي. نو بیا به دا بل ګاډی له هغې سایډ ته ځي. کوم ځای کې نه راغلی؟ چلسرې نه څه کلو باندې راغلی؟ شپږ بجې را روان شوي، اوس راورسېدو. اوس سترګې چاته دي؟ کیمرې ته. څه پکې نو؟ دا چکن کړایي 700 روپۍ پور چکن. شپه پخه شوه، ډیوه مړه شوه، سهار که هیر وي د تورې چینې فلور به ځو.
چینې لار هم د تیرې شوې لار په شان بلا ګرانه ده، خو زموږ ورته حوصله ځوانه ده. که یو خوا موږ د پیدل ګرځېدو نه یو عادت، خو د تورې چینې د لیدلو په بانه مو نن په ډېره موده پس پیدل لاره ووهله. خو په لاره چې به څوک هم مخې له راتلل، نو زموږ به ترې دغه یوه پوښتنه وه: توره چینه چېرته ده او زموږ په سر څومره لاره پرته ده؟ خو د خلکو له خوا به راته څه د خوند او رنګ ځوابونه وو. تورې چینې ته څومره لاره پاتې ده؟ نو بس اوس که راته زه وایم چې 10 منټه نه ته بیا چې 3 پاو وخت سفر مې وکړو، نو بیا به هم تاسو په 3 پاو وخت کې کوئ. اوس چې ځای چې زما کشران یې ځان له باس کړم چې یو څه هم نشته. کمراټ ته راغلو دلته کې په خپله بجاز کې راغلو، مونږ ډېر لارې نه ټیټ کړو. کمراټ تاسو هغه لاسه خلک لري، اوس ورته خلک کوي. نو چې اوس دلته کې راغلی روډونه پاخه کړي. کلیوالا تو خو ښه ډنډه را روان یې، ښه خورې یم که نه؟ او د کوم ځای نه راغلی؟ د پېښور نه. پېښور نه کمراټ ته راغلی؟ طبیعت ښکلی و؟ ښایسته دی. 10,000 روپیه مونږ دې خوا ته روخېږو کمراټ ته. هر چې روډ خو کي خلکو به راځي، تکلیف به ورته نه ښه خوشحاله وي. توره چینه کم ځای ده؟ توره چینه کم ځای ده؟ او ملګرو، دا توره چینه ده. اوبه یې تورې نه دي، خو د پښتونخوا د غره د چینې اوبه دي، نو څه مې په زړه کې لارې وباسي. نو ځکه مو لکه د لیونو په لپو لپو وڅښلې. همدا د کمراټ یو لنډیز سفر و چې تاسو هم د کمراټ زړه راښکونکې ښکلاګانې ولیدې، او موږ هم د استاد صابر په دغه شعرونو درنه په مخه ښاخلمه چې د سدو نه د سیندونو خوا کې اوسو، خو زموږ پستونه اوس هم په باران دي. وخته دلته چې قدم ږدې، نو په خیال ږده د دې خاورې کاڼي بوټي شهیدان دي.